په ترکیې د دې هېواد د حکومت له لوري د یوه زنداني مېرمنې د رجب اردوغان څخه ګیلاو په هغه باندې نیوکه کړې ده. بشک دیمیرتاش چې د یوه کورد سیاستوال مېرمن ده وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د کرونا ویروس د خپرېدو په بهانه دا او نورې مېرمنې نه پرېږدي چې په زندان کې د خپل خاوند لیدنې ته ورشي، نو په خپله لوی غونډې جوړوي او په زرګونه کسان راټولوي. د ترکیې په ولسمشر په دې هېواد کې نیوکې په زیاتېدو دي. د سیاسي ګوندونو مشران په اردوغان نیوکه کوي چې د دوی د غونډو یا لاریونونو مخه په دې نوم نیسي چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي، خو په خپله بیا لوی غونډې نیسي او په زرګونو کسان راټولوي. بشک دیمیرتاش د صلاح الدین دیمیرتاش مېرمن ده. صلاح الدین دیمیرتاش یو کورد سیاستوال دی. هغه د خلکو د دیموکراتیک ګوند مشر دی. نوموړی کلونه کېږي د تروریستانو د ملاتړ په جرم په زندان کې ساتل کېږي. صلاح الدین دیمیرتاش به په خپلو غونډو کې په ښکاره د PKK چې د ترکیې، امریکا او اروپایي ټولنې له لوري د یوې تروریستي ډلې په صفت پیژندل کېږي ملاتړ کاوه. مېرمن یې وایي چې د کرونا ویروس د راپیدا کېدو راهیسې د خپل خاوند سره ورته لیده کاته ګران شوي دي. دا زیاتوي چې په ترکیه کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوي محدودیتونه د دې هېواد د حکومت له لوري د مخالفینو په وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کېږي. دا وایي حکومت د نورو سیاسي ګوندونو په غونډو د هغوی د پلویانو په لاریونونو بندیز لګوي، هغوی نیسي، جریمه کوي او آن زندان ته یې اچوي، خو په خپله بیا د خپلو پلویانو لوی غونډې جوړوي او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شوي محدودیتونه نه مراعات کوي.